دې ته وګورئ نروس ډس آرډرز چې زما په دې مارکرو کې څه ختمه شو دا ولي دا نور به استعمال کړو که نه نروس ډس آرډر ګورئ په مختلفو طریقو دی یا به زمونږ څه ویسکولري یا به زمونږ څه څه یو انفیکشیس یا به زمونږ څه څه یي سټرکچرلی او یا به زمونږ څه څه یي فنکشنلی او یا به زمونږ څه ډیجنریټیو وي ښه اوس دلته ګورئ نو په دې کې څه شی دی یاره حیاته وګوره ښه که ویسکولر لفظ موږ یوز کړو نو ویسکولر لفظ ګوره دا برین دی ستاسه ښه دې برین ته ته ګوره دا برین به درته په بدل جوړ کړم او دې له به بیا دا رګونه ورولم لږ لږ خو دا سټرکچر دې اوس پېژندلی دی که نه حیاته الحمدلله شکر الحمدلله چې اوس ګوره دې ته به بلډ سپلایي دې ته چې کله بلډ سپلایي دا بلډ سپلای چې کومه زه جوړوم نو دا ایګزیکټ په دې ځای نه د ایکسپلینیټري پرپز لپاره دې ته چې دا کوم بلډ راغلی نو دې ته به دا بلډ دننه په ډفرنټ پارټس ته تلی که نه بی تلی به که نه اوس وګورئ دلته دا دې ته ما بلډ سپلای راوسته ښه بلډ سپلای مې راوسته اوس دلته ته وګوره په دې بلډ سپلای کې به داسې کار کیږي چې په دې کې به دوه قسمه مسله راځي یوه مسله پکې دا راتلی شي چې دا رګ ستاسو وشلېږي دا رګ دا سوری شي وشلېږي برسټ شي او د دې نه دلته دا بلیډینګ وشي او دا په دې ځای کې چې د دې کم بلیډینګ وشو په دې کې چې کم فنکشن دپاره دا کومه ایریا وه هغه فنکشن به زموږ سلاس شي او مسله به دلته وي دې قسم ته موږ هیمرج وو دې ته موږ څه وو هیموراج ورته وو او که چېرته اوس داسې کار وشي چې دا کوم بلډ دې ته ورغلی دی دا بند شي د څه د وجې نه دا زموږ څه شو بند شو او دې ته بلډ سپلای بنده شوه او دا ځای انفاکټ شو دې ته موږ انفاکشن وو انفاکشن یا ورته اسکیمیا وو دا وګوره دا اکلوډ شو زمونږ څه دا څه شو اکلوډ شو دا ترومبس دلته جوړ شوی یا د هارټ نه راغلی یا دلته زمونږ څه په دې خپه کې جوړ شوی دی د هغه ځای نه راغلی دی او یا زمونږ څه د اینه چې کومه ده د پلیټلیټ اګریګیشن د بلې وجې نه شوی دی او دلته زمونږ سره راغلی دې ته موږ ترومبس وو دا په کوم ځای کې چې ما دا ترومبای جوړه کړه او دا ما جوړ کړو دې ته موږ ترومبس وو ترومبس اوس وګورئ کله چې زمونږ څه دا دوه قسمه مسالې رالی نو دا د څه د وجې نه رالی د ویسلز د وجې نه رالی په یو کې ویسلز بند شو په یو کې بلیډینګ وشو اوس وګورئ دا کله چې دا بلیډینګ دلته کیږي هیمرج نو دا به څه د وجې نه کیږي زیاتره به د هایپرټینشن د وجې نه کیږي که نه هایپرټینشن د وجې نه به کیږي زیاتره به په هغه خلکو کې کیږي چې چا زمونږ سره ډایبیټیز دی زیاتره به په هغه خلکو کې کیږي چې هغوی زمونږ سره ایجډ دي په هغه خلکو کې به کیږي او دا ترومبوسیس چې کله جوړیږي نو دا به هم زمونږ سره د ډفرنټ ډیزیزز تعلق ساتي خو په دې کې دا خبره یاد ساتئ چې تاسو کله ویسکولر ډیزیز ګورئ نو د هغې د ټریټمنټ دپاره چې بیا تاسو تر دې خبرې پته وي چې که چېرته دا د ترومبس د وجې نه زمونږ سره دلته داسې ساین سپټم راغلي وو چې د هغې د وجې نه زمونږ سره د باډي پارټس چې کومه دی کوم چې زمونږ سره کرسپانډینګ کنټرول سنټر ډیمیچور پیرالیسس راشي په یو سایډ باندې یا په بل یا په ټوټل سایډ باندې نو د دې پیرالیسس د مزید که چېرته دا په 3 غنټو کې تاسو ورسوئ یا په کمو کې او د دې ټریټمنټ وشي نو مزید به د دې ډیمیج نه بچ شي نو د دې د ټریټمنټ دپاره تاسو ته دا خبره ډیره زیاته ضروري ده چې یادي چې کوم هیمریجک سټروک دی زمونږ سره کله چې زمونږ سره بلډ سپلای بند شي که هغه د هیمریج د وجې نه او که هغه زمونږ سره ترومبس د وجې نه دې کنډیشن ته جنرال ورډ موږ یوز کوو سټروک څه شی ورته یوز کوو سټروک دا سټروک خو زمونږ سره په 24 غنټو کې بیرته واپس یا 48 هاورس کې واپس بیرته راشي نو هغې ته موږ ټرانزیت اسکیمیک اټیک وو TIAs ورته وو اوس وګورئ دلته چې کله زمونږ سره دا پرولانګ ټایم دپاره پاتې شي نو کارسپانډینګ بانډ به زمونږ سره پیرالایز کېږي فالج به یې وایي سمپل پښتو کې ورته موږ فالج وو که چېرته دا د دې ترومبس د وجې نه نو دې له موږ ترومبولایټکس ورکوو څه وله ورکوو ترومبولایټکس
لایټک ورله موږ ورکو او موږ ورله بلډ تینر ورکو. تاسو به د هیپرین نوم اورېدلی، هیپرین، یا به تاسو د اسپرین نوم اورېدلی، اسپرین. دا هیپرین او وارپرین او اسپرین د دې کمباین فارم کې بیا آی تھنک چې په پروګرل ای پی په نوم باندې راځي، پیډګرلی پکې پروګرل ای پی یا نور دا د موږ سره ترومبولایټکس ورکو. خو که چېرته دا هیمریجک سټروک دی ستاسو سره او د هیمریج د وجې نه شي او تا وله دا ورکړله، نو که دا سړی په ګنټه کې مري نو دا به ته په څومره کې مړ کې؟ په 10 منټه کې بیا مړ کې. نو په دغه ټیم کې به تاسو سټي سکین کوئ، د سټي سکین نه به تاسو ته سټي سکین به تاسو له ریزلټ هم آی تھنک چې په 24 ګنټو کې درکوي. نو ته به ګورې چې ستاسو ترومبس د وجې نه دا مسله راغلې ده که د هیمریج د وجې نه راغلې ده. نو هیمریج چې بیا کله ستاسو وشي نو دا بیا د دې ګوري چې دا ستاسو سره انسایډ د برین شوی دی که دا په سرکل اف ویلس کې شوی دی، کوم چې زمونږ سب ډیورل په سب ارکنایډ سپیس کې په هغې کې چې کوم دغه دی هلته شوی دی که نه. نو که دا زمونږ سره بیا سرجرۍ ته دغه نږدې او د سرجرۍ د هغې کنټرا انډیکیشن یا کمپلیکیشن نه او دا ډېري نو بیا یې سرجیکلي دا ریموف کوي، که نه نو بیا دې له وروسته چې دا هر څه کنټرول کړي دا باقي نو بیا د هغې منیجمنټ کوي. نو د دې دپاره چې تاسو ته د دې خبرې پته وي دې ته موږ دې کنډیشنز ته چې په هغې کې زموږ سره د بلډ سپلای اف د برین ډسټرب شي either by hemorrhage or by blocking یا obstruction of the brain ته چې کوم artery تللي د هغې دې ته موږ CVMO cerebral vascular accident، cerebral vascular accident. نو cerebral vascular accident څه شی دی؟ دا زموږ سره چې کله بلډ سپلای اکلوډ شي نو موږ وایو چې زموږ سره به برین کې کم ډس آرډر راځي د بلډ، یا به ورته بلډ ورځي رګ به شلی یا به بندېږي. سمپل خبر ده. منیجمنټ یې بیا بدل دی. که اوټومیټیک لږ ټیم له زموږ سره رګ وشو او ډایرکټ بیرته بند شو یا لږ ساعت له بند شو بیرته کولاو شو، ټرانزیټ اټیک دی، واپس به بیرته خپل حالت ته راشي. او که نه نو بیا چې کله زموږ سره یو باډي پیرالایز شي نو بیا که سرجیکلي موږ د هغې منیجمنټ کوو، که هر څه نو پالج دپاره یا د هغې دپاره د پیرالیسس دپاره هغې ته موږ بیا څه کوو؟ فزیوتراپي کوو. په فزیوتراپي باندې چې کوم پیرالایز پارټ دی هغه موږ څه کوو؟ ریکور کوو. ښه، بل د زموږ سره انفیکشیس پارټ، دا ځای به ورانوم او انفیکشیس پارټ ته به انفیکشیس دغه کوم، دا خو به په کار نه یم. په انفیکشیس کاس کې موږ څه شی ډسکس کوو؟ موږ میننجایټس، ښه، MENINGITIS، او چې کله موږ ITIS ولګاو نو دا به موږ څه ته وو؟ دا موږ انفلمیشن ته وو. او دلته مې اوس میننجیز لیکلي نو دا څه دی؟ انفلمیشن اف د میننجیز. میننجیز څه شی دی؟ میننجیز تاسو ته پته را چې دا برین دی او دا میډ برین دی، دا پونز دی، دا او دا سره بیلم د دې نه ګیر چاپېره زموږ سره دا دغه تاو دي. ښه، دا میننجیز به زه جوړه کړم 3 پردې تاو دي. ښه، نو جسټ دا د ایکسپلینیټري پرپز دپاره موږ جوړو. اوس وګورئ دا 3 لري: ډیورامیټر، ایرکنوایډ میټر اینډ پیامیټر یا پایامیټر. اوس که چېرته د دې انفلمیشن وشي، انفلمیشن که د بکټیریا د وجې نه وشو دې ته موږ بکټیریل میننجایټس وو. څه ورته وو؟ بکټیریل وو. که د وایرس د وجې نه وشي هغې ته موږ وایرل میننجایټس وو. که د فنجای د هغې نه وشي هغې ته موږ فنګل. د اني مایکرو ارګینزم د وجې نه کیدی شي. ښه، د مایکرو ارګینزم د وجې نه کیدی شي. کله چې میننجایټس وشي، انفلمیشن اف د میننجیز، نو په دې کې به پیشنټ چې کومه دی دا به په های ګریډ فیور سره تاسو ته راځي. ښه، های ګریډ فیور به ډېر زیات ټمپریچر به او پروجیکټایل وومیټینګ به کوي. ښه، پروجیکټایل وومیټینګ به کوي، دغه به کوي، او نیک سټیپنس به. ښه، نیک سټیپنس به، نیک سټیپنس به. دا مننجیز چې کومه دي، مننجیز، دا مننجیز از ا هول که دا په هر ځای کې انفلیمډ شي نو دا مننجیز ګیر چاپېره تاو در دې ټول سپاینل کارډ نه ور دې نه چې کوم نروز وتې دي د هغې نه هم دا تاو ده. ښه، د دې نه نو د هغې د وجې نه اریټیشن چې کله د دې کاس شي دا به زموږ په باډي کې سټیپنس، د نیک سټیپنس به زموږ سره پروډیوس کړي او یا د مسلز نور سټیکنس به زموږ سره پروډیوس شي. موږ ورته یو ساین و زما نه اوس هېر دی، اوس به مې ورته کرنیکټریکس ویلی وی، دغه شان ساین دی. موږ وله دا څټ داسې کوو نو د هغې سره دا فلیکجن د دې لاندې دغه ورسه کېږي نو د هغې د وجې نه موږ وایو چې دا ساین چې کومه دي هغه به زه کلیر کړم چې ته یې وایي. خو نیک سټیپنس دا پکې زیاتره دا زموږ سره په هر ایجډ پیپل کې کېږي، خو په ماشومانو او په غټو کې زموږ سره په بوډاګانو کې ډېره زیاته کېږي. اوس کله چې زموږ سره دا انفیکشن د بکټیریا د وجې نه وشو نو هغې ته موږ انټي بایاټیک ورکوو. کله چې موږ لا د
مننجایټس پیشنټ راشي نو هغه ته موږ داسې ډرګز ورکوو چې په هغه کې آلموسټ موږ هغه مایکرو ارګانیزم یا هغه بکټیریا زیاته ورکوو چې د هغې د چانسز زیات شي وای. په ماشومانو کې او په بوډاګانو کې به ډفرنٹ ټایپ اف بکټیریا دا کاس کوي او بیا په نور خلکو کې به دا په ځوانانو کې به ډفرنٹ ټایپ اف کاس کوي. بیا وایرس کې به ډفرنٹ ټایپ وي. نو از ا میډیکل سټوډنټ یا از ا میډیکل ډاکټر چې تاسو تر دې کلیر پته چې زه اوس کله ستاله مریض راوړو او تا پې شک دی چې دلته مننجایټس شوی دی نو چې دلته اولنی شوټ هغه ورکړي چې اولنی ډوز ولا تا ورکړو چې د کومې بکټریاګانې د وجې نه دا لګېدلې ده نو هغه ستاسو په اولني شوټ کې کم شي او د ټمپریچر او دا ټول شي نه زموږ څه شي دا سبسایډ شي. دا وایرل زموږ سره اکثر سیلف ریکوریبل دا د دې داسې خاص ټریټمنټ نه په خپله باندې ریکور کېږي خو بیا هم ورته موږ انټي وایرل ورکوو او د انټي بایوټیک ورله موږ دغه دپاره ورکوو ښه د سیکنډري انفیکشن دپاره انټي بایوټیک ورسره لازمي ورکوو. که په سټرکچرل ډیمیج کې تاسو وګورئ په سټرکچرل ډیمیج کې نو په دې کې زموږ سره ټیومر راخیږي ښه ټیومر چې کله هم راوخاته نو ټیومر به یا زموږ سره بیناین او یا به زموږ سره څه میلیګننټ ټیومر ته موږ کینسرس ټیومر هم وو کینسرس او دې ته موږ نان کینسرس هم وو دې ته موږ څه وو نان کینسرس هم ورته وو. په که تاسو دلته وګورئ اکثر دا کوېسچن کېږي وایي دا نیوران چې په دې کې کوم نیوران دي زموږ سره نو دا نیوران چې کومه دي دا زموږ سره د ایبیلیټي اف ډیویژن نه لري نو بیا ولې زموږ سره دا ټیومر لګي نو چې تاسو ته پته وي چې کوم ټیومر زموږ سره لګي دا زموږ د برین هغې سیلز ته لګي کوم چې زموږ سره سپورټینګ سیل دي هغه زموږ سره څه دي سپورټینګ سیل دي یا کنیکټیو ټیشو سیل دي نو هغې ته موږ څه وو نیوروګلیا هم ورته ویلي وه یا نیوروګلایل سیل هم ورته ویلي نو نیوروګلایل سیلز چې کومه دي هغه ته دا لګي دا اوس په هر ځای کې به دی کې نیوروګلایل سیلز شته دی که دلته ولګي دا میډولا بلاسټوما نوم به تاسو اورېدلی یا د شوانوما خو بیا زموږ سره په پریپرل کې لګي خو د اسټیوسایډس ته هم زموږ سره لګي نور چې دی کوم سیلز دی هغې ته لګي. کله هم چې ټیومر ولګي نو د دې زیاتره موږ سرجیکل ټریټمنټ کوو سرجیکلي یا موږ داسې چل کوو چې دې ته موږ کیموتراپي کوو څه ورته کوو کیموتراپي ورته کوو یا موږ دې ته ریډیو تراپي کوو په ریډیشنز باندې ولو ریډیو تراپي ورته کوو او یا موږ دې ته ما تاسو ته وویل چې زموږ سره دغه نو بیا موږ سرجیکلي ریموو کوو سرجیکل ټریټمنټ ورته کوو که دا زموږ سره بیناین ټیومر نو سرجیکلي موږ ریموو کوو. اوس وګورئ کله به دا ټیومر چې په کوم ځای کې پروډیوس شو په ټیومر فار ایگزامپل په دې ځای کې ټیومر پروډیوس شو نو زموږ سره به د دې سړي ساین سپټم به څه وي چې په اکسیپیټل لوب کې پروډیوس شو نو څه شی به لاس کېږي ویژن به لاس کېږي. که د ده چېرته په دې ټمپورل لوب کې ټیومر پروډیوس شو نو څه شی به لاس کېږي اډیټري دغه شیان به چې کوم د غوږ سره ریلیټډ دي. که د ده په دې ورنکس او بروکاز ایریا کې پروډیوس شو نو د ده به څه شی لاس کېږي سپیچ نو دا به چاړه کېږي. که د ده په دې سینسري ایریا کې پروډیوس شو نو څه چل به کېږي لاول خو به د ده سنسیشن چې کومه دي دا به په پرستیزیا کې ځي او انکریز کېږي به سنسیشن لاول به دا اریټیټ کوي خو چې بیا کله ډېره ډیمیج کړه نو بیا به زموږ څه څه انستیزیا به کاس کېږي نو بیا به سنسیشن لاس کېږي. نو ستاسو به دلته وګوره چې دلته ستاسو ټیومر راخیږي نو لاول به د دې چې کوم کورسپانډینګ سنسیشن نو فار ایگزامپل د دلته نه راغلی و نو د دې دا سنسیشن وایي به دا ځای مې سوځي انتهایی برنینګ سنسیشن به دلته کېږي دا به دلته دا سټیمولیټ کېږي مسله به د په دې ځای کې نه وي مسله به دلته وي خو که دا په دې باندې ورډېر شو دا ډیمیج کړه نو دا دی به بیا زموږ څه څه دا به نمنس پروډیوس کوي انستیزیا به دلته پروډیوس کېږي نو ډیپینډ به کوي چې په کوم ځای کې دی او که دلته چېرته په دې ځای کې شو نو دا به زموږ څه چل کېږي میموریبل اس کېږي او که دا چېرته په دې موټر پارټ کې دی نو بیا به دا کوم کرسپونډینګ پارټ چې کومه دی دا به څه کوي پالج به وایي. نو د ټیومر د سایټ د وجې نه به په دې سړي کې د کم کرسپونډینګ پارټ کې چې راختی و نو چې تاسو ته د پارټس پته وي نو هغه پارټ هغه ساین سپټم به په مریض کې راځي نو بیا موږ سرجیکلي یا کیموتراپي باندې یا ریډیوتراپي باندې دا موږ دغه کوو. اوس وګورئ فنکشنلي په فنکشنلي کې زموږ سره هیډیک موږ اخلو څه شی اخلو هیډیک موږ اخلو. هیډیک څه شی دی په هیډیک کې ما تاسو ته وویل چې په دې برین کې که زه تاسو ته جوړ کړم برین کې دا دغه ماله راکړم چې صرف د سټرکچر جوړ کړم په دې برین کې که تاسو وګورئ
په دې کې نو په دې کې په خپله باندې د پین ریسپټر نشته دی د پین څه ریسپټر نشته دی خو د دې خپله پرنکایما خو شته دی که نه کنیکټیو ټیشو سیلز شته دی د دې نه علاوه په دې کې بلډ ویسل شته دی په دې کې د دې سکل چې کومه دی د دې سکل دا بون شته دی دا د دې سکل بون دی او په دې بون کې د دې خپل نروس شته دی نیوران په دې نه به نیوران تلي که نه په دې سکل په دې ویسلز کې به نیوراني په دې ویسلز کې به وي که نه په دې میننجیس کې به یو په دې میننجیس کې دا میننجیس خو دې ته داسې ننوتې ده که نه په دې کې به اوس کو دا پریس شي د څه د وجې نه هم دا پریس شوه یا دا اریټیټ شوه یا دا په سپازم کې لاړه نو زمونږ څه به څه کېږي د دقې د وجې نه به پین زمونږ څه محسوسیږي نو زمونږ څه دا برین چې کومه دي په خپله باندې په دې کې د پین ریسپټر نشته دی خو چې دا بار کم دی د دې د وجې نه یا دلته ساینسز دي د دې ساینسز د وجې نه دا بند شو د ساینوسایټس د وجې نه هډ کیدی شي د ویجوال پاتوی د وجې نه کیدی شي د غوږونو نه چې کوم پاتوی راغلی دی او د غوږ د وجې نه په دې باندې په سر درد راتلی شي د میننجیز د وجې نه په دې درد راتلی شي د ویسلز د سپازم د وجې نه په دې درد راتلی شي د دې پیریوسټیم د وجې نه په دې باندې درد راتلی شي نو موږ چې کله د موږ سه په سر باندې د ډفرنٹ پارټس اف د آرګنز چې کوم زمونږ سره دلته موجود دي د دې د وجې نه د درد راشي د غاښ په وجې راتلی شي نظر په وجې راتلی شي سپیمې په وجې د غوږ په وجې راتلی شي د میننجیز په وجې راتلی شي د بلډ ویسلز په وجې راتلی شي او د بون په وجې راتلی شي دې ته موږ څه وو هیډ کوو بیا یې موږ ډایګنوز کوو نظر چیک اپ وله کوو د غوږ وله چیک کوو ساینوسایټس یې موږ چیک کوو بلډ پریشر یې موږ چیک کوو چې هلته خو بیا ویسلز کنټریکټ کلي نه وي نو چې کله موږ ډایګنوز کړو نو بیا یې موږ ټریټمنټ د هغې مطابق کوو په ډیجنریټیو ډیزیزز کې که تاسو وګورئ نو ډیجنریټیو ډیزیزز کې زمونږ سره الزایمر ډیزیز چې کومه ده الزایمر ډیزیز دا سپیلنګ راته ووایي ای ال زیډ ایچ ای آی ایم ای آر الزایمر ډیزیز چې کومه ده نو دا به کلینیکلی تاسو په دغه باندې ډایګنوز کوئ چې په دې کې بس ډیمنټیشن کېږي ډیمینشیا ورته موږ وایو ډیمینشیا موږ څه ته وایو لاس آف شارټ ټرم میموري په دې کې آی تھنک زی ښه لاس آف میموري دا چې کله لاړه شي د دې سره سره کله چې دا زمونږ سره دا هسې باس داسې کېږي چې دا زمونږ سره په ایجډ پیپل کې کېږي خو د دې څه حقیقت نشته په 100 کالو په 1 کالو په 80 کالو په دې کې دومره دغه نه خو زیاتره دا زمونږ سره په ایجډ پیپل کې خلکو لیدلي وه نو دوی دا سوچ و چې دا د ایجډ پیپل وه دا زمونږ سره یو خلک دا سوچ کوي چې دا زمونږ سره جنیټیک ډس آرډر دی څه آر دی ډس آرډر دی جنیټیک ډس آرډر دی دا فیملی ډس آرډر دی دا د مور پلار نه او د نیکونو نه په خلکو کې را منتقل کېږي یو داسې کار کېږي چې زمونږ سره دی په باره کې داسې سوچ دی چې دا برین چې کومه دي برین سیلز په دې کې زمونږ سره په دغه کې به تاسو ویلي ما تاسو ته په دغه کې ویلي یو ما تاسو ته بیټا پلیټډ دغه جوړ کړي پروټین جوړ کړي یو مې راته هیلیکل داسې جوړ کړي موږ وویل چې کله په دې قسم دا پروټین راشي نو ما تاسو ته دا په غواګانو کې چې دغه کړي وو املایډوسس چې ورته موږ ویلي نو بیټا پلیټډ پروټین چې کوم دي دا راشي او دا د دې برین په سیلز کې څه کېږي دا د دې برین سیل کې اکمولیټ کېږي او برین سیل زمونږ سره څه کوي هغه زمونږ سره ډیمیج کوي نو یو دغه دی چې زمونږ سره املایډوسس یا جنیټیک ډس آرډر دی چې د هغې د وجې نه بیټا پروټین چې کومه دي د دې ډیپوزیشن زمونږ سره په برین کې کېږي یو داسې کېږي یو کنسپټ داسې دی چې زمونږ سره دا بیټا پروټین چې کومه دي بیټا پلیټډ پروټین چې کومه دي دا اب نارمل پروټین دی او دا زموږ په باډۍ کې نه ډایجسټ کېږي دا په فرسټ ایئر کې ما دې ورته په دې باندې ډېرې خبرې کړې وي بیټا پلیټډ پروټین یو کنسپټ داسې دی چې زموږ په دې برین کې کوم دغه دي یو خاص قسم نیوکلیس ده او په هغې کې پروټین دی او هغه اسیټایل کولین خارجوي او دا اسیټایل کولین والا نیوران چې زموږ په برین کې کلم هلته ډیمیج شي نو بیا زمونږ سره دا دغه بیماري چې کومه دا زمونږ سره کاس کېږي دا زمونږ سره سلولی پراګریسیو ډیزیز ده او په دې کې زمونږ سره ډیجنریشنز کېږي نو د دې د وجې نه دې ته موږ پراګریسیو ډیجنریټیو ډیزیز هم د دې څه سپیسیفیک ټریټمنټ نشته دی په دې کې موږ ډفرنټ ټایپ اف ډرګس چې کومه دی پرسکرایب کوو هغه ورکوو په دې کې یو قسم ډرګ موږ ورکوو میمنټین دا ډرګز دي دا پکې موږ ورکوو نور هم پکې ډېر زیات ورکوو خو ما تاسو ته وویل چې د دې څه پراپر ټریټمنټ نشته دی او دا زمونږ سره په
مختلف اترس مختلف کانسپټس د دې په باره کې لري. د دې ایگزیکټ ریزن زمونږ سره معلوم نه دی، خو بس په چا کې د ایملایډوسس د وجې نه یا د بیټا پلیټډ پروټین د اکمولیشنز د وجې نه شوې ده، د چا سره د پراګریسیو د اسیټایل کولین چې کوم نیوران دي د هغې د ډیجنریشن د وجې نه شوې ده، او په چا کې د ایجډ پیپل کې دا زیاته لیدو نه وایي چې د ایجډ ده. په دې کې داسې کار وشي چې کله دا ډیزیز لږه اډوانس شي نو بیا انټلیکچوال چې کوم زمونږ د برین فنکشنز دي ډیمنټیشن پکې وشي، منټل فنکشن پکې ابنارمل شي. لکه فار ایگزامپل د هغه دې ته هم فکر وکړي او دا هم تیریږي چې زمونږ سره بټن څنګه دغه کړي، اختان څنګه ږمنځ کړي. دا کم کارونه چې کوم دي هغه ریزنینګ پلانینګ دا ټول شي نه د هغه څه شي لاس شي. خو چې کله زمونږ سره دا څه کېږي اډوانس کېږي ځي. او دا ستاسو سره لاست ډیجنریټیو ډیزیز وه، او نور به پسې بک وګورئ انشاءالله. واخر الدعوانا الحمد